سلامونه او نیکی هیلی د میاجان افغان یوټیوب هرکله راشي زدي مصنوعي زیرک په مټ له تاسو سره خبرې کوم د ډالرو د نرخ نوسانات د سرای شهزاده وضعیت او د افغانستان اقتصادي بېثباتي د افغانستان اقتصاد چې له کلونو راهیسې له سیاسي او مالي ننګونو سره مخ دی اسعارو د بازار د چټکو بدلونونو له امله لا هم بېثباته پاتې شوی څو ورځې وړاندې د کابل په سرای شهزاده کې د ډالرو د نرخ لوړېدو او راټیټېدو حالت یو ځل بیا دا ثابت کړه چې د افغانستان اقتصادي نظام د داخلي او بهرنیو عواملو تر جدي اغیز لاندې دی. دا وضعیت نه یوازې سوداګرو ته زیان رسوي بلکې د عادي خلکو د ژوند پر معیار هم مستقیم تاثیر لري. د ډالرو د نرخ نوسان لاملونه د ډالرو نرخ ته د ناپایه بدلونونو عمده لاملونه دادي. یو د نغدو ډالرو کمښت. افغانستان ته د نړیوالو نغدو مرستو بهیر محدود شوی او د بانکدارۍ سیستم د نړیوالو بندیزونو له امله سخت محدودیتونه لري. دا وضعیت د دې لامل شوی چې د بازار عرضه او تقاضا نامتعادل شي. دوه سیاسي بېثباتي. د حکومتدارۍ ناپېلتوب او د اقتصادي پالیسۍ نشتوالی د پانګوالو باور کم کړی چې د اسعارو د نوساناتو لامل ګرځي. درې د سوداګرۍ نامعلوم حالت. د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه له ګڼو خنډونو سره مخ ده. د صادراتو کمښت او د وارداتو محدودیتونه د افغانیو ارزښت ته زیان رسوي. څلور د اسعارو مافیا. د سرای شهزاده او نورو تبادلې مرکزونو کې ځینې سوداګر د ډالرو مصنوعي کمښت رامنځته کوي ترڅو نرخونه کنټرول کړي او غیر عادلانه ګټه ترلاسه کړي. پنځه د بانکدارۍ محدودیتونه. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکونو فعالیتونه کمزوري شوي او خلک نشي کولی له رسمي چینلونو ډالر ترلاسه کړي. دا چاره خلک اړباسي چې غیر رسمي بازار ته مخه کړي چې هلته نرخونه تر کنټرول لاندې نه وي. د ډالرو د نوساناتو اغیزې. د محلي بازارونو بېثباتي. د ډالرو د نرخ ناڅاپي لوړوالی د توکو بې زیاتۍ چې د عامو خلکو د ژوند معیار ته زیان رسوي. دوه د سوداګرو لپاره نامعلوم وضعیت. واردونکي او صادرونکي سوداګر نشي کولی د خپلو توکو د بیې اټکلو کې چې د سوداګرۍ مخه نیسي. درې د عامو خلکو اقتصادي فشار. د ډالرو د بیې لوړېدل د اساسي توکو لکه خوراکي موادو، درملو او تیلو بیې لوړې کوي چې د عادي وګړو ژوند ستونزمن کوي. څلور د پانګوالو د اعتماد کمښت. د پیسو د نوساناتو له امله داخلي او بهرني پانګوال نه غواړي افغانستان ته پانګونه وکړي چې دا د اقتصادي ودې پر وړاندې لوی خنډ جوړوي. حل لارې. یو د اسعارو د بازار کنټرول. حکومت باید د سرای شهزاده او نورو تبادلې مرکزونو فعالیتونه تر نظارت لاندې ونیسي او د مصنوعي نوساناتو مخه ونیسي. دوه د بانکدارۍ سیستم تقویه کول. د رسمي بانکي سیستم پیاوړی کول به خلک وهڅوي چې له رسمي لارو تبادله وکړي، نه له غیر رسمي سوداګرو. درې د سوداګرۍ اسانتیاوي. د سوداګرۍ لپاره واضحه، ثابته او اوږدمهاله پالیسۍ جوړول ترڅو د اسعارو اړتیاوې تنظیم شي. څلور د افغانیو ارزښت ته پاملرنه. د داخلي تولیداتو ودې ته تمرکز کول ترڅو اقتصاد پر خپلو منابعو متکي شي، نه پر بهرنیو اسعارو. پنځه د پانګوالو د اعتماد جلبول. د پانګوالو لپاره قانوني او مالی اسانتیاوي رامنځته کول ترڅو افغانستان ته پانګونه وکړي او اقتصاد ته وده ورکړي. پایله د افغانستان اقتصاد تر ټولو مهمه ننګونه د اسعارو نوسانات او د بانکدارۍ محدودیتونه دي. د سرای شهزاده د اسعارو مصنوعي بازار د دې بېثباتۍ یوه څرګند